سلامونه. سلامونه تل صاحب. احمدي صاحب جوړ په خیر. مننه خیر اوسئ. ښه احمدي صاحب نن موږ تاسو چیرې ځو په خیر سره؟ نن دلته یو کور ته ځو. دا کور موږ مارکیټ کې اچولی و 4 ورځې مخکې، نو هغه کور په 3 ورځو کې خرڅ شو د خیره. نو کله چې کور خرڅ شي بیا به د هغه وروسته ته ځې، هلته به دا رقم یو سولډ ساین ورباندې لګوي. نو دا کور چې په کوم قیمت چې موږ لیست کړی و د هغه څخه لکه 6% اضافه ګران قیمت باندې خرڅ شو. نو کله چې دا کور ګران خرڅ شي بیا به هغې ته لیکي چې سولډ اور اسکینګ پرایس. نو دا دلته بسته کوو او نو بیا کور هم ګورو. سمه ده جار شي. ډیر بد شمال وریږي، دومره بد شمال ورځي په هر صورت. د کاناډا یخ شمالونه د ډیر زیات بد. دا اوس ور چینج کوي، فرسل به لرې کړي او سولد اوټ به ولیکي. دلته فکر کوم هماغسې کېږي که نه، که غلط شوي نه وو. څه شمال دی. ښه سیستم دی چې شمال یو نسی. کوډ ونه ګورئ، موږ نه کتل کېږي چې څومره زوم هم شي، نه کتل کېږي ځکه چې اجازه نه لرو د خلکو د کورونو کوډ باید وګورو. یخ د لاسه دې مړه کړو احمدي صاحب. اوس کور ګورو. نه شاته باید راشو. نه باید مختلف شو. کلوزر دلته نشته، مشکل نه لري. ما فکر کوله چې کلوزر لري. دا یې ښایسته اشپزخانه. خو دا بیسمنټ دی لاره تللی. ډېره ګټه اشپزخانه لري. که چیرې خپل قیمت نه خپل د اصلي قیمت نه یې که لږ ذره جګ خرڅ شوی وي خو ډېر ښه دی. خو خیر پوښتنې به وکړو چې دوی څنګه او څومره یې خرڅ کړی. ښه احمدي صاحب دلته څه دی؟ ډاینینګ ټیبل یې خو دلته د هغه میز دی که نه، د ډوډۍ خوړلو میز. که چیرې د دې زاویې څخه تاسې وګورئ، ماشاءالله دا هم سالون. دهلیز هم ښه دی، بد نه دی، گذاره حال دی. دهلیز نه نو تر زینه چې څنګه راشئ مخامخ خپل کوټه وینئ. د یوه کوټه
هغه یم کلوزټ. دا هم بله کوټه تیار ډیکور شوی م دی. ماشومانو کوټه دی فکر کوم. ښه ډیکور دی. د هغه اجنټان دی فکر کوم ټول، یا مثلا یا اجنټ دی ریلتور لیکلی مثلا، خو په هر سره زموږ خپل افغان به څه کار کوي، دغه زموږ افغان دی. اوس ملګرو بیسمنټ دی، نه وځو چې بیسمنټ یې په کوم شکل دی. خو دا خو چې نه ویلی دی مطلب ښه دی بد نه دی که نه، خوندور شی دی. او دلته هم ښه دی، بد نه دی. مقصد تاسو په زیږو دغسې وراغلو. دا بیسمنټ دی ښه، زیرزمیني، زیرخانه همداسې چې ورته وایو. واو ښایسته، باور وکړئ ډېر ښایسته. دا کلوزټ دی، دا هم کلوزټ دی. دلته هم اشپزخانه لري، لاندې تشناب هم لري، اشپزخانه هم لري که نه؟ نه تکمیل دی. دې ته فول کچن وایي. اوکې ملګرو، دلته د پوښتنو بخش ته راغلو. یو څو پوښتنې زه لرم د احمدي صاحب څخه، چې هغه فکر کوم اساسي او یا هم بنیادي پوښتنې دي چې زموږ ستاسو په ټولو ذهنونو کې راځي د کور اخیستلو په اړه، او هغه افغانان چې نه پوهېږي بخصوص. نو لومړی پوښتنه مې دغه د احمدي صاحب چې د کور اخیستلو لپاره څه ته ضرورت دی، باید موږ څه ولرو چې موږ کور واخلو. دلته په کاناډا کې چې کور رانیسئ، دلته یو څه ریکوایرمنټ یې ډېر اوسي نسبت افغانستان کې. افغانستان کې خو چې کور رانیسئ هلته په نغدو باندې رانیول کېږي. دلته کاناډا کې چې ته کور رانیسئ، کورونه دلته ګران دي، لکه 7 لکه ډالر نه نیولې بیا تر 2 3 4 5 میلیونه حتی، خو د جیګ قیمت هم شته. نو د کورو د رانیولو په خاطر که یو څوک غواړي، هغه باید حد اقل لکه مثلا د 20 کالو اوسي، او د هغې سربیره باید کریډټ سکور ولري. دلته د کریډټ ریټینګ سیستم شته دی چې هغه کوپیکس، ترانس یونین او کورنویل او داسې نورې باروول او داسې نورې کمپنیان دي. هغې کریډټ سکور معلوموي چې ښه کریډټ لکه 800 850 دی، بیا خراب کریډټ لکه 650 پورې چې دی. خلک کولی شي چې ځای رانیسي، خو بیخي لو د هغې نه لو کریډټ هم شته دی، خو کریډټ ډېر مهم دی، له ټولو نه مهم کریډټ دی. او د هغې نه وروسته د فاینانشل افورډیبلیټي ده. یو څوک چې کور اخلي، هغه باید هغه کور قیمت مثلا 1 میلیون ډالر وي. که چیرې یو مثلا یو افغان کور اخلي چې 20% د 1 میلیون ولري، چې 2 لکه ډالر کېږي، نو دی کولی شي کور رانیسي او اسانه کېږي. او د دې 20 میلیونو چې 2 لکه ډالر کېږي، د دې سره باید د کلوزینګ کاست، لیګل فیز او د مورګیج ایجنټ او د دې لپاره باید یو 28,000 یا 30,000 ډالر نور هم ولري. خو په 10% هم کور رانیول کېږي، په 15% هم رانیول کېږي، خو 20% بهتره دی. مننه. دویم پوښتنه مې دغه ده چې ستاسو په فکر یا ستاسو په اند د کور اخیستل یو انسان چې مثلا غواړي ژوند وکړي، هغه لپاره مستقل یو کور صحیح دی، کانډو صحیح دی، اپارتمان صحیح دی، کوم یو صحیح دی؟
دا ډېر ښه سوال دی ځکه چې دلته څو شیان مهم دي. مثلا هغه خلک چې په غټو ښارو کې وظیفه لري، لکه په ټورنټو کې وظیفه لري، په کور ډاون ټاون کې فاینانشل ډسټرکټ کې یا لکه فاینانشل ټک هاب کې وظیفه لري، هغې خلکو لپاره ښه ده چې اپارتمان رانیسي، ځکه هغه ترانسپورټیشن اکسیسیبل او بله خبره دا ده چې ماشومان ونه لري، هغوی لپاره ښه ده چې هملته ډېر اکسیسیبل وي، خپل وظیفې ته ځي او راځي. خو لکه څنګه چې د افغانانو فامیلونه زیاتره غټ اوسي، د هغوی لپاره لکه د پول ډیټاچ کور ښیي چې بله همسایه سره شریک نه وي، د مځکې هم بیل وي، د بلډینګ سټرکچر هم بیل، هغه ته فول ډیټاچ وایي. دا کور ډېر ښه وي، نه تنها دا چې د اوسېدو لپاره ښه وي، بلکې دلته خو پرایویسي شته دی، همسایګان کمپلین کوي شیان کوي، نو دا ډېر ښه وي. او کنډو اپارتمان چې دی هغه کې د هغه یونټ ستا خپل دی، مګر هغه هالوی او الیویټر او لابي او دا ستا شریک نه دی، دا د نورو همسایګانو سره هم شریک اوسي. هغه هلته خپل ځان ته رولز او بایلا لري، او په تنها فول ډیټاچ کور کې ته خپل مالک یې، د هغې مینټیننس هم باید ته وکړې، چمن واوره او شیان هم پاک کړې، او هم ډېر لګژري دی، هم کمفورټیبل دی. او اپارتمان په کنډومینیم کې هغه خو ما تشریح کړې چې مثلا نو مونږ کولی شو چې د کور په اخیستلو سره یعنې کله مو چې کور واخیست په خپل کور باندې بزنس هم وکړو، مثلا په یو نرخ مو واخیسته په بیرته یې خرڅ کړو په لږ جګ نرخ باندې، آیا کولی شو بزنس هم کولی شو؟ ولې نه طل صاحب، دلته کاناډا کې چې دی، د کاناډا که تاسو ریسرچ وکړئ، د دوی هغه اقتصاد یو غټ بخش ریل اسټیټ دی او بل د سروسز دی. دوی داسې یو غټ انډسټریل کنټري نه ده چې یو داسې میجر صنعتي هېواد دی، د دوی هغه اقتصاد غټ په د ریل اسټیټ باندې ولاړ دی. نو یو څوک کولی شي چې کور رانیسي، په هغه کور کې واوسېږي او یو 15 کاله بعد یې خرڅ کړي، هغه کور کې دلته یو 3 لکه ډالره ګټه پاتې شي یا 4-15 لکه ډالر پورې، هم به په ښایسته کور کې واوسېږي په های سټنډرډ باندې، او هم به د یو انویسټمنټ شکل هم لري، هم د اوسېدو لپاره ښه او یو انویسټمنټ شکل هم لري. ډېره ډېره مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.